په پټان فلم کې شاهرخ خان داسې اکټینګ وکړي چې حیران یې کړم زه. ولا دا فلم خو د KGF ریکارډونه لا مات کړه. ما ته تر ټولو نجلۍ ښه خوند راکوي. په قرآن د نجلۍ په کیسه کې مه کېږه، زموږ نوم روښانه سو. په خدای سینماوې لا ډکې وې. او سلمان خان چې راغلی دسمال یې راوځړوئ. داسې خرجنګ یې وکړئ په پټان فلم کې. ما ته په فلم کې هغه ځای خوند راکوي وروره، هغه چې وایي چې پښتانه ډېر مهمان نوازه دي. یاره دغه نجلۍ بیا بیخي ښایسته مال نه وو. په خدای چې ومې لیدله پولې راپورته کړمه په خدای. خو چې هر څنګه سي د پښتنو یې نوم ورلوړ کړي یاره. یاره هغه ځای خوند کوي، هغه دی چې په تیاره راځړېږي. سم دم د ویر زارا فلم په رقم ما ته یې د ویر پرتاپ سینګ فلم را په یاد کړي. زوی هغه خو پخوانی فلم دی. ما ته یې بیا پټان فلم در هغه ښه خوند راکوي. ولا دونه مشهور اوس کې یاد کېږي. ولا یارانو پروشین بیخي ډېر وکړي. په امریکا، لندن او پاریس کې ګر سره ټکټونه خلاص وه. زوی یې خارج پرېږه په داخل کې لا خلاص وله. او سلمان خان خو یې سوڼې نه وې پکښې پرېښي. د شاهرخ خان دا ښې ښایستې غوړې سوڼې وې په خدای. ما چې اوس زما مور راته ناسته ده. په دا شنه یخ راووتلې. راسه موږ د پټان فلم کیسې کولې. ته هم کښېنه راسره. زه ستاسې په رقم له غړۍ نه یم چې پر خلکو باندې خوب اراموم.